په دې ویډیو کې د وزن کمولو داسې یو څښاک در پیژنو که چیرته تاسو هغه په منظم ډول وکاروئ د یوې اونۍ په جریان کې به له 1 څخه تر 2 کیلو پورې وزن کم کړئ. السلام علیکم، د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. په انټرنیټ کې د وزن کمولو لپاره د زیات شمیر غذایي رژیمونو او څښاکونو د جوړولو څرنګوالی لیدلی شئ، مګر هغه څښاک چې موږ یې دلته در پیژنو په دې برخه کې یو تجربه شوی او بهترین څښاک دی چې د هغې څخه زیات شمیر داسې خلکو چې د تمرین لپاره وخت نه لري ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي دي. د دې څښاک د برابرولو لپاره لاندې توکو ته اړتیا لرئ: 2 عدده طبیعي او تازه لیمو، 1 عدد بادرنګ، 1 ټوټه ادرک په مناسبه اندازه ویلنی او 8 ګیلاسه صفا او تصفیه شوي اوبه. د تیارولو لپاره لومړی لیمو، بادرنګ، ویلنی او ادرک د چاقو او یا جوسر په واسطه ښه میده کوو او وروسته یې په اوبو کې اچوو او ښه یې مکس کوو. د برابرولو څخه وروسته په هغه صورت کې چې یخچال یا فریزر ولرئ د 1 شپې لپاره باید په یخچال یا فریزر کې کیښودلی شي، او که چیرته دا امکانات ونه لرئ کولی شئ چې د 1 شپې لپاره یې په یوه سړه ساحه کې کیږدئ او سهار په وږي ګېډه د همدغې څښاک څخه 2 یا 3 ګیلاسه وڅښئ. دا هم د یادونې وړ ده که چیرته غواړئ چې لا ښه نتیجه لاسته راوړئ د ورځې په جریان کې هم د همدغې څښاک څخه ګټه اخیستلی شئ. دغه څښاک هیڅ ډول حساسیت او نقصاني اغیزې نه رامنځته کوي او په منظم ډول د هغې د کارونې په صورت کې په خپل وزن کې د ملاحظې وړ کمښت لیدلی شئ. د دې ترڅنګ دغه څښاک ستاسو بدن ته لاندې روغتیایي ګټې هم رسوي. د دې څښاک کارونه معافیتي سیستم پیاوړی کوي. د دې ترڅنګ د میټابولیزم د کچې د لوړېدو سبب ګرځي چې دا په خپله د وزن د کمیدلو سبب ګرځي. دغه څښاک د هضمي سیستم وظایف تقویه کوي او د قبضیت ستونزه هم له منځه وړي، او وروستی ګټه یې هم دغه ده چې د وینې د زیانمنو غوړو کچه هم راښکته کوي. د دې لپاره چې د دې څښاک په ترکیب کې ټول طبیعي مواد کارول شوي دي، هیڅ ډول نقصاني تاثیرات او حساسیت د کارونکي شخص په وجود کې نه رامنځته کوي. که چیرته غواړئ په دې وپوهیږئ چې زیات وزن کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، د زیات وزن د روغتیایي زیانونو په هکله زموږ ویډیو حتما وګورئ چې لینک یې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې موندلی شئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.